زه ځان له هیرو یم، زه سوپر سټار یم. فلمونو والا ما ته د شپې ورځې ټلیفونونه کوي چې فیضان ګلستان نن چې دی نو زموږ فلانکې فلم دی، ته راشه دلته کې اپاینټمنټ مونږ تا نه اخلو، ته چې دی نو دلته کې راشه ساین وکړه. خو زه ساین والا نه ورکوم، ولې چې زه ځان له یو هیرو یم چې څوک زما کولی شي را دي شي ودي کي، ولې چې زه ځان له هیرو یم. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم، بلکې فلم سټار سوپر سټار هیرو فیضان ګلستان دلته کې تاسو سره نن مخاطب یم. نو ملګرو چې دی نو ډېر زیات فلمونو کې ما ته افرې شوي دي چې فیضان ګلستان راشه یار نن فلانکي ځای کې د فلم افتتاح کېږي، ایز ا سوپر سټار سوپر هیرو راشه ته چې دی نو دلته کې چې دی نو بس دلته کې افتتاح دی او پیته کټ کول ده، نو ته راشه افتتاح دپاره. نو زه ما سره ټیم نه ما سره دونه بلا د دنیا کارونه دي چې زه ورته یم یار سوري ما سره ټیم نشته، زه دله نشم درته دا ورکوټې شوګانو دپاره دی ورکوټې فلمونه. ظالمانو د هالیوډ بالیوډ کسان چې دی نو د هغوی ډایرکټران پروډیوسران راځي ما نه ټایم اخلي، ما ته یار فیضان ګلستان صاحب زموږ دا نوی فلم راتلو والا دی، ته چې دی نو موږ ته څه مشوره راکړه موږ دا فلم څنګه جوړ کړو. ما سره خو ټیم نه د فلمونو هغه، او دلته کې چې دی نو زه پاکستان کې ناست یم او دا واورم چې دلته کې چې دی نو فلانکۍ ښځه سوپر سټار سوپر هیرو ده. او ظالمانو ما نه تپوس وکړئ چې سوپر سټار سوپر هیرو څوک دی. دا ورکوټي فلم ډایرکټران راځي او ما نه تپوس کوي، راته ټلیفون کوي چې فیضان ګلستان صاحب زمونږ نن چې دی نو دا فلانکۍ فلم مونږ د هغې شوټینګ دپاره روان یو، نو ته څه ویل غواړې؟ نو زه ورته یم غلی کښېنئ مړه تاسو څه ستاسو دا فلمونه څه دي. نو بیا اخره کې زه ورته یو خبره کوم چې د ژوند مزه اخلئ نو تاسو چې دی نو دا زیات خورئ، ولې چې د دې کې پیور طاقت وي. او یو څو چې دی نو ډرامو والا دي نوم خو زه دې ټایم کې نه اخلم، هغوی ما ته ټلیفون کوي چې یار فیضان ګلستان صاحب خبره داسې ده زموږ یو نوې ډرامه ده موږ ډرامه کول غواړو، نو دا زموږ چې دی نو دا جینۍ ده ته ځان سره هیروین کېږي ده. خو زه ورته یم داسې تشپاڼې جینکۍ زه ځان سره هیرو نه ږدمه ما سره دونه ټیم نه نو زه به ځان سره به څنګه دی به بوځم. دا میسج زما هغه خلکو ته چې څوک تشپاڼې صرف خبرې کوي او زه خبرې نه کوم، زه صرف کار کوم، جسٹ ورک فوکس آن مای ورک مای جاب. زه د اوزګار کاتو کې نه راځم. بلا خلک ما ته ټلیفون کوي، مثال طور به تاسو به اخیستی ارباز خان ما ته ټلیفون کوي یار فیضان ګلستان صاحب زما نن دا نوی فلم چې دی نو هغې دپاره روان یم، نو تاسو څه ویل غواړئ؟ زه ورته یم زه مړه یار ما سره دونه ټیم نشته، چې کله ریلیز شي نو زه به وګورم. نو ملګرو دا زما هغه خلکو دپاره دا ویډیو وه چې څوک صرف خبرې کوي، او دا تشې خبرې دي دې تشو خبرو نه څه جوړېږي نه. ما هم دا خبرې وکړي که نه چې ما ته بلا خلک ټلیفون کوي، څه پته لګي چې څوک کوي څوک نه کوي، تاسو ته څه پته ده؟ خو یار دروغ نه دي ویل پکار، چې کم کار کوئ رښتیا خبره کوئ او رښتیا چې کوم دی نو هغه ډېر صحیح وي، او دروغو نه څه جوړېږي نه. او زه وایم چې امریکې نه ما ته ډونالډ ټرمپ ټلیفون کړی دی فیضان ګلستان صاحب چې دی نو زما چرګه هګۍ نه اچوي، نو ته ماله څه داسې دوایي راکړه چې زما چرګه هګۍ واچوي. خو دا خبرې خو دروغ دي، جسټ فار انټرټینمنټ دي. نو ملګرو دا ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کوئ، مخ ته شیر کوئ، او تشپاڼو ته زه دا ویل غواړم چې یار تشپاڼو دې شیزونو نه څه جوړېږي نه، او بس دا خپل ژوند دی تاسو چې دی نو ښه انجوای کوئ، او باقي چې دی نو دې کنځلو نه دې ردو بدو نه څه جوړېږي نه. بس ملګرو زه درنه اجازت غواړم، انشاءالله نوې ویډیو کې به ډېر زر ملاقات کېږي. د لوی الله په امان، والسلام.